او بیا بل خبره دا د عزیزانو چې د تجاران ما در وشول تجاران دې د زړه تسوي دي دغه لارې ورباندې بندې سوې زما خو نو کس سره سر نه خلاصېږي جنګ د لارو سره څه تعلق لري جنگ د کاروبار سره څه تعلق لري د چاینا او د انډیا پر بارډر هر ورځ د دې سره داوای د دې سره جنگي خو لیکن کاروبار روان اسغه بل لار ده لکه ګورس یو سړی وزیر صحت دی په مذهبي امور کار نه لري هغه د مذهب وزیر دی مذهبي امور هغه په چیش کا په تعلیم باندې کار نه لري هر سړی تخپل لار سپارل سوی د جنگ ځای دی د جنگ خپل خلق معلوم دی ولی می دا جنگ راوستي زموږ ته کورو می راورسوي ولی دا غلطه پالیسي ده ورسي پر دنیا باندې وګورئ نن تاسو خبر یاست په تیر کال باندې پاکستان او افغانستان ته د یو ارب ډالر مالو شي چې دی هغه ورکړی د افغانستان سره د 600 میلیونو ډالرو شي چې د پاکستان راغلی دی تاسو ورسره نن مالټي په 1.5 سل روپۍ دی ولی نن انار په قندهار کې په څو دی په 1.5 سل ولی هغه وجه دا د لارې ور باندې بندي کې یو سړی بنو د کور یو انار بسیږي لس انار دی څه پوه کې دا سید غلط پالیسي د وجه او دغه دا تجاران هملا غټ مات کړلو افغانستان ولا ورته ویلې ولور بارډر در خلاصوم لار در سره وړم خو شرط بدای سبب چې حس په مشرق کې یو کیسه پیښه شي بارډر بنه بندای زما واست بارډر دا د عوامو د پاره تجارانو د پاره زما واست خپل مسله پر خپل ځای ده د خارجه وو د داخله وو د وزیر وو د دفاع وو د خپل مسلې روانې دي خو دا درته وایم چې دا به زه په دې شرط خلاصوم چې اسلامي ملک دی چې واخلي د دې ذمہواری واخلي ګارانټي دی راکې او بیا به دا بندېدل نه نو تجارت تباہ او برباد کو څونه په میاشتې ګاډیانې ولاړې دي او ته نه خبر دنیا ټول ته تجارانو په ملا چلیږي پر وژو چلیږي څومره ټیکسونه ورکوي او زما بیا د دې کسانو سره ډېر بد کېږي چې هغه هلې د افغانستان سره یو زمبا چې دا غره واوښته انارې راوړو څنګه راوړو هلې دا رقم یو موټر په سپینګ لګ راواړوي څنګه ولې یار ته مسلمان ته پښتون یې وو بیا ولې دا شکایتونه کوي ولې شیطانتونه کوي ولې د خلکو روزګار دی ورباندې زه څه وکم زه روزګار نه لرم که دغه شیان کوم تیرا باندې باندې سبا دې ورغاړه رسم موټرسایکل در اخلم بیا څه چم کوي دا مکوي کوم څوک چې چینلان چلوي ظلم مکوي دا مکوي چې انار راورسېدو پر کمل راورسېدو څنګه راورسېدو موټر رالی څنګه غلط کار مکوي دا د خپل کور په خپل نړۍ نو دا تجارانو پر ورځ باندې ګوره دا وطنونو څومره ټیکسونه ورکوي په اربو روپۍ ټیکسونه ورکوي موږ په اسلام آباد تللی وو د یوې ټیکسي یو ارب د بجلی خالي بل ولو یو ارب روپۍ د بجلی بل دغه تجارت چې ودرېږي بیا چې وسو بیا تا د بل د کومې خوا درکوي او بیا بله خبره دا د تاسو اندازه ولګوئ د هر مجاهد چې هر قدم پر مخ تللی دا د چا پر وژولو دا د تجارانو پر وژولو د همت ولو ایمان ولو او د تجارانو وژوه که مرمۍ وې که اصله وه که خوراک و که ګوټونه که لباس دا چا ورکړي وو دا تجارانو ورکړي ولو نن تجاران ولې شاته ولې داسې اګنور سولو ولې نظر انداز سو ولې شاته وغورځېدل صحیح سلو او داغه تجاران دي چې په هر مدرسه یو تعلیم پکې روان دي سلسله دا د چا د تجارانو برکت دی هیڅ یو مسجد د تجارانو بغیر کامل سوی پر سوی نه دي دا چا کړی دي دا دغه تجارانو کړی او نن دغه تجارانو سره بد ورځ روانه ده تجاران چې ولوېدل ټول سیستم جام سلو ټول سلسله چې دا هغه ودرېدله نو زموږ دواړو وطن ته دا خاص دی تاسو خپل مطلب که جنگ دی الله دې نه راولي که څه بدنیتیا ده څه ګیلې دي هغه پر خپلو ځایو سره وکئ زور تر بارډر ورسئ وګورئ زموږ ملګری دی د غزني نو هغه ادې بیماره ولا هغه لور له غزني راغلی ولا نو هغه مړه ولا وفات ولا د انسان سره وکړي زموږ ملګری د جلانور ادې ولا لا د انسان سره وکړي الله د جنت عدل نصیب کړي اوس دغه چې کومه بچی راغلی د پاسپورت دا ناشته درېیم مسله رم میاسته دلته ټیم ور باندې ختم سو دلته د ویزې ټیم ور باندې دا رقم نو په سو نه په زرو دي څه دلته څه الته څه وکړو تیلار راوښایاست تی خپل لارې خپل سره خلاص کړي زموږ پر وژو نه
د عوامو د مظلومانو پر وژو نه د تجارانو پر وژو نه نو دا هغه تجاران دي چې بس د دوی پر وژو هر څه کېدل سلسله روانه وله بیا د همسایه‌توب نه دی عزیز همسایه‌توب ډېر زور غواړي که پاکستان د افغانستان او د ایران سره دی د چین او د انډیا سره دی که د افغانستان د تاجکستان او د ازبکستان سره دی که د پاکستان او د ایران سره دی الله پاک دې د ټولو مشکلات لري کړي الله دې زموږ وطن آباد او شاد لري الله دې افغانستان تر قیامت شاد او آباد لري نفرت دې الله پاک په محبت بدل کړي ګیلې دې الله پاک په شایسته دعاګانو بدل کړي دا شکوي دې الله د مابین ځو باسي دا بدنیتیا دې الله پاک له مابین ځو باسي الله رب العزت زموږ وطنونه نه راخواري